او موږ کم کس دي چې هغه د سم مسله نشته هر کس سم مسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې به تحل او باقي دلیل له قرآن کې کله چې یونس علیه السلام د مې خېټه تلل التسوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى بالقرآن کی سوئی دا عجیب خبر کہ اللہ سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين الله کدی چرته نوې باغ خلکو کې چې ما یادې زما پاکي بیان کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون دې به مې په خېټه کې د قیامت پورې پروت خو الله چې مې د خېټه نه راويسته د الله د ذکر د لاسه راويسته الله اکبر ممکن بچا باندې دومره مصیبت راځي مې خېټه دولې درې ها کومه د مې خېټه ور یو بګینش زیات قرضه ده دومره غټه سخته پچانه راغلي کوم چې یونس علی السلام راغلي معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتلک الايام نداولها بین الناس ولې چې ګرځي کله حالات خي کله کمزوري کی کله پیسې ډيري کله لګي کله روغ بدني کله بنا جوړ کله خوشالي نو کله غم کله یو کېدی نو کله جدا کېدی دا خو دې جون سره تړلې شي خبره ته سره فائدمن خبره کوم د جون سره یو څو خبره تړلې شي خوشالي او غم خوشالي او خفګان د جون سره تړلې شي خبره غریبي مالداري روغ بدن او بیماری یو زکیده او بیلتون دا خبره د جون سره سړي تړلې شي خبره نکه حالات بالفرض یو سورج له کمزوري شو نو به کوم څه کوم چې د څنګه دا عقيدي خراب شي عقيدي به خرابو الله به دغه یقینو بس دغه یقینو دغه پوری یقینو نه بدی شي ټیم کې ځان ته دره دوی چې یونس علی السلام پغمنی سخت راغله دې سخت لا په مونږ کې بچانه راغله او چې لري کو الله یاد کو الله دې سخت نه وشي تاسو الله یاد کړئ مې د الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دې مصیبتونه سکی تابتي وباسي دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمي یې سنت غمونه ډيري سوچونه ډيري فکرونه ډيري هر څړي خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډيري غمونه ډيري شي د مور پلار سوچته د بچو سوچته د غوړي تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ظالم سه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان ته شته دي سوچ نشي هغه دي سوچونه نه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دونه د غریبانو د ګرې نشته خو هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وټولار هغه الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قرآن کې هم د یونس علی السلام په دې قصه کې الله سبحانه وتعالى سوې يونس عليه السلام ده قصه لك وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله يميو ولا لا غسو خپو د خپل قومنا د مې خېټه الله سبحانه وتعالى واچو فنادى في الظلمات بيبري تروك الله تشغواري لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله ذكريكم الله يدكم يدينكم ياجكم نتيجه سره فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يمنګ داغه خبره واوري داغه ذکر د الله سبحانه وتعالى یادول هغه منګ واوري ونجيناه من الغم غم منګ راوستو وكذلك ننجي المؤمنين لو دغه منګ مؤمنان دغه مون راوباسو او چې د پښاینه چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوم دي غمونه راوباسي الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت ته چې باقی پات کېدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى بالقران کې سوې المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله مال زمن اولاد الدنيا خايست بس نور بګی سنشت فتنه امتحان اصل پاتې کېدو کې شی څه دی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او لوی باقی پاتې کېدون کې نیکیاري د هر څه نه وره دې بچونه دې مال هر څه نه وره
د دې نه مراد باقیات الصالحات نه مراد د الله ذکر دی. ذکر جمهور علما دا چې باقیات الصالحات دا ذکر دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله وی دا الله یادول دا اوچت نعمت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، پدې باندې غړغړ ثوابونه ملوي انسان ته. دې ذکر ته الله سبحانه وتعالى ویلي الباقيات الصالحات. الله بقرآن کې سوې په سورة الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، او الله یادوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملو شي، دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې. ډیر عجیب حدیث ته صحیح مسلم کې معاویه رضی الله عنه حدیث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اصحابه. رسول صلی الله علیه وسلم په کور نه ودی جمعه تر په جمعه کې حلقه جوړه شوی مرګري ناس. رسول الله ما جلسكم سره برناسي اغو دي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغه حمد بیانو على ما هدانا للاسلام. الله بدی یادو د الله شکرونه بدی وبس چې موږ د دومره اوچت نعمت راکړ اسلام موږ راکړ ومن نبيه علينا. نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ د الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو. دغه تناسب رسول صلی الله علیه وسلم الله ما اجلسکم الا ذاك، استاذ په الله قسم چې تاسو صرف دې لپاره ناشي او ته رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك، زموږ په الله قسم دغه ناشي وسره پر خو نه ناشي. رسول صلی الله علیه وسلم ما تاسو قسم په دې درنکو چې زه په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم، خو خبر داره چې اتانی جبريل په ما بشر اکثر مکه جبريل علیہ السلام راغله فاخبرني نمال دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه، چې الله ستاسو تذکره د ملائکو په مجلس کې شروع کړی او الله ستاسو ذکر الته شروع کړی د ملائکو ته وګورئ د باندې بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې، صفات کې الله لیکي. نزدیک ما تاسو ته پوښتنه کوي چې تاسو دغه لپاره ناشي لکه څه وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان ناشي الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکرہ کوي، اسمانونو کې دې تذکری چې دا رواني